د لغمان والي په ختیځ کې د مخابراتي شبکو مسؤلینو څخه غوښتنه وکړه چې د کابل جلال آباد په لویه لار د مخابراتي ساحه پراخه او شته ستونزې دې ژر حل کړي. د لغمان والي ښاغلي رحمت الله یارمل نن د سې شنبې په ورځ د وږي په 11مه نیټه په ختیځ کې د یو شمېر مخابراتي شبکو مسؤلینو او استازو سره په ناسته کې د دوی فعالیتونه او ستونزې له نږدې واورېدې. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس محمد همایون شمس وویل چې په دې ولایت کې 7 مخابراتي شبکې فعالیت کوي چې 106 ټاورونه لري او تقریبا 15% ساحه تر پوښښ لاندې لري چې 90% خلک یې له خدماتو برخمن دي. هغه وایي 6 دولتي او 9 خصوصي لیسو ته فایبر نت ورکړل شوی او د دې ولایت 40% خلک د بیلابیلو شبکو د انټرنیټ له خدماتو برخمن دي. د مخابراتو رئیس دغه راز د ولسونو یو شمېر ستونزې چې د مخابراتو ټیټ کیفیت د انټرنیټ کمزوري او نورو برخو کې لري هم شریک کړي. د افغان بیسیم، روشن اتصالات، MTN او سلام شبکو استازو هم خپل فعالیتونه ستونزې او وړاندیزونه په لاندې ډول شریک کړل. د لغمان والي ښاغلي رحمت الله یارمل په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو د فعالیتونو د ښه والي غوښتنه وکړه او اوسني فعالیتونه چې ترسره کیږي باید چټک شي. هغه په ختیځ کې د ټولو مخابراتي شبکو له استازو غوښتنه وکړه چې د کابل جلال آباد په لویه لار د مخابراتي ساحه پراخه او شته ستونزې دې ژر حل کړي. نوموړي د مخابراتي شبکو استازو ته یادونه وکړه هغه شبکې چې په دې ولایت کې نمایندګي نه لري باید ژر یې فعالې کړي تر څو د ولسونو ستونزې ژر حل کړی شي.